Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to describe the present continuous tense. That's the second tense that we are describing. Its structures, affirmative structure, negative structures, and interrogative structure as well, and its usages. And I hope that you will learn something from this video. And please subscribe our channel. نن راځو د present continuous tense یا د حال جاری زمانه دغه زمانه باندې خبرې کوو د د په استعمال باندې چې کوم ځای کې دا استعمالیږي او څنګه دغه زمانه یا دغه زمانې جملې موږ پیژندلی شو. نو مخکې له دې څخه چې زه درس ته لاړ شم نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راځو اول د present continuous tense usage نمبر 1 ته راځو یا د دې هغه استعمال اولنی یا لومړی استعمال چې دا په کوم ځایونو کې استعمالیږي. د دې هغه اول استعمال چې دی لومړی استعمال موږ سره present actions دي یا د حال کارونه یا فعلونه یا هغه کارونه چې موږ په حال یې کوو هغه کې دا استعمالیږي. Most often we use the present continuous tense to talk about actions happening at the moment of speaking. د حال جاری زمانه زیاتره وخت د خبرو اترو په وخت کې واقع کیږي، یعنی د خبرو اترو په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې چې کوم کارونه موږ کوو دغه ټول present continuous tense شامل دي. اوس راځو د دې فرم ته یا د ترکیب یا تشکیل ته راځو چې موږ څرنګه کولی شو چې د present continuous tense هغه جملې وپیژنو یا جوړ کړو. To form a sentence in the present continuous tense, we have to know the proper conjugation of the auxiliary verb. په دغه زمانه کې د جملو د جوړولو لپاره باید د کومکي فعلونو د صحیح ترکیب باندې ځان پوه کړو چې هغه subject and auxiliary verbs agreements دي یا د فاعلي ضمایرو او کومکي فعلونو ترمنځ توافق. چې مثال موږ سره خو subject pronouns دی I, you, we, they, he, she, it او موږ سره to be verbs یا کومکي فعلونه یا د و فعلونه چې دي هغه موږ سره په حقیقت کې پنځه دانې دي as, am, are او was over دي. خو was over چې دی په past continuous tense کې کارول کېږي هغه سره زموږ اوس کار نشته. اوس زموږ کار چې دی هغه د as, am, are سره دی. اول راځو I چې دی agree with am. د I subject pronoun یا فاعل ضمیر چې دی هغه چې کوم یو to be verb سره یا د کوم یو کومکی فعل سره چې دی توافق کوي agree دی هغه am سره. مثال I سره am راځي، مثال I am teaching, I am eating نو I سره am راځي. you, we, they د سره plural noun هم شامل دي، جمع نومونه چې دي دا چې د سره are agree دی یعنی د سره چې دی to be verb are ورسره راځي. مثال you are, we are, they are یا احمد and محمود are. د he, she, it سره دغه subject pronoun سره د فاعل ضمیر سره چې دی as agree دی یعنی دوی سره موږ باید as ولګو یعنی he are غلط دی یا I are I is دا غلط راځي نو I am به موږ وایو you, we, they سره یا you are, we are, they are او he is, she is یا it is سره دا کارو. راځو to make a sentence in this tense we add the ing suffix to the first form of verb. For example, try plus ing trying, go plus ing going. په دغه زمانه کې د جملو د جوړولو لپاره د ing وروسته د فعل یا کار سره اضافه کوو. مثال موږ سره trial د فعل دی یا کار دی چې معنی یې کوشش کول دي نو دې سره چې دی په دغه زمانه کې موږ دې ته اړتیا پیدا کوو چې د فعل سره موږ ing وروسته یا سفکس ولګو. نو try سره موږ ing لګو نو دې trying جوړیږي trying کوښښ کول یا کوشش کول. go plus ing going تلل نو په دې زمانه کې موږ د فعل سره ing وروسته یا سفکس د انګلیسي کې ورته سفکس وایي د انګلیسي دغه سفکس ورسره اضافه کوو. راځو د present continuous tense مختلف structures او جوړښتونو ته راځو چې موږ څنګه کولی شو چې په دغه زمانه کې موږ جمله جوړه کړو یا جملې پکې جوړ کړو. affirmative structure مثبت جوړښت. په affirmative structure کې موږ subject نه مطلب subject pronouns یو هغه I, you, we, they, he, she, it دی. دې څخه به یو subject pronoun رانیسو.
بیا پلس ټو بی ورب د و فعل یا کومکی فعل ورسره اضافه کوو چې دغه موږ سره از ام آر خامخا موږ مخکې ما یادونه وکړه په سبجیکټ اینډ اګزیلري ورب اګریمنټ کې ما وویل چې مثال که چیرې موږ سره سبجیکټ پروناون آی وي نو موږ پوهېږو موږ مخکې وویل چې آی سره ام راځي که چیرې دی سره آر راځي که چیرې هی یا شي یا ایټو هغه سره از راځي یا یو نومو مثال احمدو هغه سره از راځي دوه نومونو یا ډېر نومونو احمد یا محمود آر ورسره راځي نو سبجیکټ څخه چې یو سبجیکټ پروناون رانیسو ټو بی ورب څخه یو ټو بی ورب رانیسو او پلس ورب آی ان جي نو د فعل سره آی ان جي هم هغه وروستاړی لګو یا سفکس ورسره پلس کمپلیمنټ د جملې بشپړ کوونکی یا تکمیلوونکی ورسره لګو مثال آی ایم ریډینګ ا بک زه یو کتاب لولم دلته چې دی آی ما سره سبجیکټ شو دا دی ام ما سره ټو بی ورب ام مې ولې راونیو ځکه چې آی هلته راغلی سبجیکټ موږ سره آی نو آی چې دی اګري د ام سره دی او بیا ورسره ورب آی ان جي ریډینګ ا بک او ریډینګ دی ریډ پلس آی ان جي ریډینګ او ا بک چې دی موږ سره کمپلیمنټ دی راځو دے آر سویمنګ ان د سی نو وی هغوی په بحر کې لامبي نو دا هم چې دی ما سره سبجیکټ دی آر ما سره ټو بی ورب دی سویمنګ ورب آی ان جي دی ان د سی موږ سره کمپلیمنټ دی نورو جملو ته راځو نور مثالونو ته راځو I am having my first driving lesson this week وایي زه په دغه اونۍ کې د خپل موټر چلونې لومړی درس لرم بل مثال ته he is studying to become lawyer one day هغه زده کړه کوي چې یو ورځ وکیل شي ګوره دا نور یوسیجز دي چې موږ انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به د پریزنټ کنټینیوس نور یوسیج نور د استعمال ځایونه به وایو بیا به تاسو پوه شئ چې دا کوم یوسیج پورې اړه لري She is always asking me stupid questions. هغه تل له ما څخه احمقانه پوښتنې کوي دا هم چې دی د present continuous tense affirmative sentences دي یا جملې دي راځو نیگیټیو سټرکچر ته یا منفي جوړښت موږ څنګه کولی شو چې مثال په present continuous tense کې منفي جمله جوړه کړو یا یو مثبته جمله منفي ته واړو نو دې کې هیڅ فرق نشته صرف یو ناټ موږ اضافه کوو هغه هم د ټو بی ورب نه بعد نور همغه سټرکچر دی همغه جوړښت دی I am not reading a book زه یو کتاب نه لولم نو صرف همغه آی سبجیکټ شو ټو بی ورب ام ټو بی ورب شو ما سره او ناٹ شو ریډینګ ورب آی ان جي شو او بک ما سره کمپلیمنټ شو زه یو کتاب نه لولم صرف ناٹ اضافه کیږي بس د دې سټرکچر او دغه سټرکچر ترمنځ صرف فرق همدغه ناٹ دی They are not swimming in the sea. هغوی په سمندر کې نه لامبي یا لامبي نه نور مثالونه دي I am not having my first driving lesson this week. زه په دغه اونۍ کې د خپل موټر چلونې لومړی درس نه لرم He is not studying to become lawyer one day. هغه درس نه وایي چې یو ورځ وکیل شي She is not always asking me stupid questions. هغه تل له ما څخه احمقانه پوښتنې نه کوي راځو انټراګیټیو سټرکچر ته راځو چې سواله جوړښت یا سواله جمله موږ څنګه پیژندلی شو په دې کې یا موږ څنګه کولی شو چې سواله جملې پکې جوړ کړو نو په دې کې هم دونه فرق نشته دې مخکې ټو بی ورب چې دی سبجیکټ څخه وروسته ټو بی ورب اوس د سبجیکټ څخه مخکې ټو بی ورب راځي بس هم دونه فرق دی پکې بس ټو بی ورب از ام آر سبجیکټ دی یعنی فاعلي ضمایر دي آی وي دی پلس ورب آی ان جي پلس کمپلیمنټ پلس کوېسچن مارک ام آی ریډینګ ا بک آیا زه یو کتاب لولم نو ام ما سره ټو بی ورب شو آیا ما سره سبجیکټ شو چې دا همغه مخکینی جملې ما ټول انټراګیټیو یا سواله جملو ته اړولي ام آی ریډینګ ا بک آیا زه یو کتاب لولم نو مثال ریډینګ ما سره ورب آی ان جي شو او بک ما سره کمپلیمنټ شو کوېسچن مارک میں سوال علامه یا کوېسچن مارک شو Are they swimming in the sea? آیا هغوی په بحر کې لامبي دا نور مثالونه دي Am I having my first driving lesson this week? آیا زه په دغه اونۍ کې د خپل موټر چلونې اولنی لیسنس نه دی درس لرم Yes you are هو ته لرې No you aren't یا No you are not نه ته نه لرې نو دلته چې دی Yes you are positive answer دا د دې چې دی مثبت ځواب دی نو خامخا چې تا نه یو څوک پوښتنه وکړي یا به ورته منفي جواب ورکوي یا به ورته مثبت جواب ورکوي
نو دا د پوزټیو آنسر که چیرې تاسو مثبت جواب کوي نو د دې پریزنټ کنټینیوس ټینس لپاره مثبت جواب یس یو آر دی یا هو ته لري. نو یو آرنټ دا نیگیټیو آنسر منفي جواب دی نه ته نه لري. Is he studying to become lawyer one day? آیا هغه درس وایي چې یو ورځ یو وکیل شي؟ Yes he is. Positive answer. هو هغه وایي دا موږ سره مثبت جواب شو. No he is not. Negative answer. دا موږ سره منفي شو. Is she always asking me stupid questions? آیا هغه همیشه احمقانه پوښتنې کوي له ما څخه؟ Yes she is. Positive answer شو. هو هغه کوي. No she is not. Negative answer. نه هغه نه کوي. نو دا مونږ چې د پریزنټ کنټینیوس ټینس هغه اول یوسیج او د مختلف سټرکچرز او جوړښتونه ویل. راتلونکي ویډیو کې به موږ ان شاء الله د پریزنټ کنټینیوس ټول یوسیجز او استعمال ځایونه ټول د استعمال ځایونه به لولو ان شاء الله.